أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. عقبه ابن ابي معيط رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم میلمه کړی و، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خوړلو څخه تر هغو انکار کاوه چې عقبه د شهادت کلمې ونه وایي، او عقبه هم د عقیدې په لحاظ نه بلکې د میلمه د ډوډۍ خوړلو دپاره د شهادت کلمې وویلې. او د عقبه آشنای ابی ابن خلف د هغه څخه ډېر ناراضه او خفه سو. د خپل خوشحاله کېدو دپاره یې و عقبه ته دا شرط کښېښاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ به ورتوکې. او عقبه هم دغه د انسانیت څخه لرې او ناوړه کار وکړي چې په دغه باره کې د سورة الفرقان دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هغه د قیامت ورځ در په یاد که چې دغه ظالم به د پښیمانۍ په سبب د ډېره غمه او افسوزه به په خپلو لاسو خولې لګوي او وایي به چې کشکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د هغه پر لار تللی وای. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، او وایي به ما لره دې ویل هلاک او خرابي وي، کشکې مې فلانی چې دغه ابی ابن خلف دی د ځان دوست او خلیل نه وای ګرځولی. لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني، په تحقیق زه ده ګمراه کړم د ذکره او نصیحته د قرآن پس له هغه څخه چې ما ته راغلی و. بیا نو الله عز وجل فرمایي: وکان الشیطان للانسان خذولا، او شیطان د انسان دپاره ښویونکی او خطا ایستونکی دی. عقبه ابن معیط به د قیامت په ورځ وایي ډېر افسوس دی، قریبه وه چې زه و اسلام ته داخل سوی وای، مګر ابی ابن خلف کافر ورته راغلی او ګمراه یې کوي. نو به د قیامت په ورځ د پښیمانیه په خپلو لاسو غاښونه لګوي چې ایمان او اسلام یې د لاسه ووتی، سره د دې چې دی ورنږدې سوی و. ابو جهل ملعون به ځینې وختونه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېنستی، قرآن مجید به اوریدی او بیا به ولاړ سو، نه ایمان راوړي او نه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت کاوه. خو پر دې سربیره به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو هم ازاراوه، د عبادت او لمانځه څخه به منع کاوه، او بیا به یې دغه خپل د شر په عمل فخر هم کاوه لکه یو لوی کار چې یې کړی وي. او د ده ملعون په باره کې د سورة القیامه دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. یعنی بیا یې نه یقین وکړي او نه تصدیق وکړي د دغه قرآن او نه لمونځ وکړي، مګر قرآن یې درواغ وباله او د ایمان څخه یې مخ وګرځاوه. او بیا د دغه مجلس څخه به خپل اهل یا کورنۍ ته په تکبر سره ولاړی. او د اولې ورځې څخه چې ابو جهل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
ولیدی چې په حرم کې لمونځ کوي ابو جهل منع کاوه. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مقام ابراهیم سره لمونځ کاوه. ابو جهل ورته راغلی ویل یا محمد ما ته د دغه کاره څخه نه یې منع کړی؟ که دې بیا دلته لمونځ کړی و زه به در سره جوړ سم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مقابل کې ورته ودرېدی. ابو جهل ویل یا محمد ته په څه شي زما مقابله کولی سې؟ په والله زه په دغه ښار کې تر ټولو ډېر نفر لرم. او په یوه روایت کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ابو جهل تر ګریوانه ونیوی، ویې ښوراوه او دا آیات شریف یې ووایه اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. د الله دشمن ابو جهل وویل ایا ته ما ته په عذاب سره وعده راکوې یا محمد؟ په والله نه ته او نه ستا رب په ما څه کولی سي، او زه تر هغو ټولو خلقو معزز یم کم چې په مکه مکرمه کې ژوند کړی دی. ابو جهل یوازې په دغه وینا سره کفایت نه دی کړی، بلکې ورځ په ورځ یې دشمني او عناد زیاتېده. امام مسلم د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې ابو جهل و قریشو ته ویل محمد ستاسې په حضور سر پر سجده ایږدي؟ دوی ویل هو. ابو جهل ویل زما د پلات او عزا سره قسم وي که ما ولیدی پر غاړه به پښه ورکښېږدم او مخ به په مځکه پورې ور وموږم. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم راغلی او په لمانځه یې شروع وکړه. ابو جهل په دې نیت ورهیسو چې پر غاړه یې پښه ورکښېږدي او هغه خپل شوم نیت عملي کړي. قریش ورته ګوري چې ناببره ابو جهل د شا پر طرف ځغلي او لاسونه داسې ښوروي لکه هغه څوک چې د ځانه څخه یو شی منع کوي. قریش ورته ویل څه درته پیښه سوه یا بلحکم؟ ابو جهل ویل زما او د ده په مابین کې د اور خندق و او مخ ته مې وزرونه و. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي که دی ما ته رانږدې سوی وای ملائکو به اندام کړی وای. دا یو څه بیان د هغه ازارو او تکالیفو کم چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورکول کېده. سره له دې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لوړ او خواږه شخصیت خاوند و، د عامو او خاصو خلقو په زړو کې یې وقار او دبدبه درلوده. او پر دې سربیره د ابو طالب هغه چې په مکه مکرمه کې ډېر عظیم او محترم سړی و په ساتنه کې و، دغه یې حال و. مګر هغه نور مسلمانان خاصتا هغه کسان چې ضعیفه وه د هغو په مقابل کې دغه آزارونه ډېر شدید او ډېر ترخه وه. او په عین حال کې هرې قبیلې و هغه چاته د عذاب ورکولو وظیفه پر غاړه واخیسته کم چې د دوی د قبیلې څخه مسلمانان سوي وه یا مسلمانان یې ده. او هر هغه څوک چې قبیله به نه درلوده و هغو ته به لوچک او اوباش خلق ور وګمارل. هم به د قبیلو رئیسانو خپل زړه په سړاوه او هم به اوباشانو قسم قسم داسې سخت عذابونه ورکول چې په اورېدلو یې د انسان زړه ټوک ټوک کیږي. راسئ چې د دغه عذابو او آزارو څخه یو څه واورو چې دا را معلومه سي چې اسلام په څونه تکالیفو نشر سوی تر ما او تا را رسېدلی دی. خو بدبختانه چې نن ورځ موږ د هغه څخه بې پروا یو. اولا ابو جهل چې به د هر چا د اسلام راوړلو واورېده که به هغه سړی د قوم او شرف خاوند و نو به خبر کوي او په اوسنۍ اصطلاح اخطار به ورکوي. ورته ویل به سړیه خبر اوسه چې په مال او عزت کې به دونه تاوانونه در ورسوم چې ته به توان او طاقت ونه لرې. او که به هغه سړی ضعیفه و نو به وهل او ټکول ورکول. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه چې مسلمان سو د ده اکابه په هغه بوریا کې وپیچي چې د خرما د درختې د بلګو څخه به جوړه سوې وه او بیا به یې د کښته څخه دود ورته جوړ کړي. دی رضی الله تعالی عنه به په بوریا کې پیچلی او دغه دوده به ورکول کېده. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه چې ډېر نازولی او ډېر پیشیني ځوان و په ناز او نعمت کې لوی سوی و. کم وخت چې د ده مور د ده په اسلام خبره سوه خواړه یې ځینې منع کړه او د کوره یې ویستی. دغه نازولی مصعب
د تکالیفو او زحمتو څخه داسې پوست واچاوه لکه مار چې پوست اچوي. او یو بل د هغو کسانو څخه چې سخت ازارونه او تکلیفونه ورکول سوي دي حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې د امیه ابن خلف مریی و. امیه به د ده په غاړه کې رسی ور واچول او بیا به یې د هلکانو په لاس ورکوي چې د مکې مکرمې په غرو کې یې وګرځوئ. تر هغو به یې ګرځاوه چې ټوله هلکان به ستړي سوه او د بلال رضی الله تعالی عنه په غاړه کې به د دغه رسی زخمونه پاته وه. امیه به دغه رسی ونیول او بلال رضی الله تعالی عنه به په ډېر زور او شدت سره د ځان و طرف ته راکش کړي او دلته به ښه ټینګ لرګی ووهه او بلال رضی الله تعالی عنه به په زور د دوبي د غرمې و لمر ته کښېناوه او خواړه به نور کول. او تر دې ټولو اشد عذاب دا و چې بلال رضی الله تعالی عنه به تر مکې مکرمې د باندې و دشت او غرو ته وایستی او پر هغه مځکه چې د لمر په حرارت به دونه توده سوې وه چې غوښې به پر کبابېدې. دا خبره هغه چاته معلومیږي چې د مکې مکرمې ګرمي یې لیدلې وي. نو به پر دغه ګرمه او سوځونکې مځکه لڅ بې له کالو پرېیستی او بیا به یوه لو او درنه ډبره چې په څو نفرو بې پورته کول د بلال رضی الله تعالی عنه پر ځګر کښېښول او بیا به ورته ویل په والله تر هغو به دغسې یې چې یا به مرې یا به د محمد څخه انکار کوې، د لات او عزا عبادت به کوې. خو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه به په دغه حال کې دغه ویل احد 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 احد. په وروسته کې د بلال رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وسوه چې د دغه جملې سر څه و؟ تا ولې دغه یوه جمله اختیار کړې وه چې احد احد؟ بلال رضی الله تعالی عنه ویل ما په اول کې قسم قسم جملې ویلې خو په ټولو کې دغه جملې و کفارو ته ډېر تکلیف ورکاوه او دغې جملې ډېر قهر وروستی او زما زړه غوښتی چې دوی زهیر کم. نو ځکه مې یوازې دغه جمله د دوی د عذاب په سبب اختیار کړې وه. د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه دغه حال و تر څو چې یوه ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تېرېدی او کفارو و بلال رضی الله تعالی عنه ته دغه عذابونه ورکول. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی د خپل مالک امیه څخه رانیوی بلکې خپل تکړه مریی یې د بلال رضی الله تعالی عنه په بدل کې ورکوي او څوک وایي په 5 یا 7 اوقیه د سپینو زرو یې رانیوي او بیا یې آزاد کړي. نو ځکه عمر رضی الله تعالی عنه به ویل ابوبکر سیدنا و اطلق سیدنا، یعنی زموږ سردار ابوبکر زموږ سردار بلال آزاد کړي. او عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه چې د بني مخزوم د آزاد سوو مریانو څخه و دی او د کورنۍ د هغو کسانو څخه دي چې ډېر تکلیفونه او زحمتونه یې لیدلي دي. د پلار چې یاسر نومېدی او د مور چې سمیه نومېده مسلمانان سو. مشرکانو به د ابوجهل په مشرۍ د ګرمۍ په شدید موسم کې دښته وایستل او هلته به سخت سخت عذابونه ورکول. د دوی په مثل عذابونه ډېرو لږو کسانو لیدلي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به تېرېدی دا د دوی عذاب به لیدی نو به وفرمایل صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنه، یعنی د یاسر کورنۍ یا اولادې صبر کوئ، ستاسې دپاره وعده سوی ځای یا د ورتګ ځای جنت دی. او دوی همیشه په دغه عذاب کې وه تر څو چې یوه ورځ ابوجهل نور هم د دوی عذاب ورډېر کړي او د عذاب ورکولو په وخت کې یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پوچ او فحش ویل. سمیه رضی الله عنها د ده د یوې خبرې جواب ورکوي او په دغه وخت کې یې د شهادت کلمې وویلې. ابوجهل د ډېره قهره په نیزه ووهل او مړه یې کړه. سمیه رضی الله عنها په اسلام کې اوله شهیده ده او بیا یې پر یاسر راواچول او وهیه. یاسر چې سپینږیری او ضعیفه سړی و خو بیا هم پر دین ټینګ و، ویل هیڅکله دغه دین نه پرېږدم. نو یاسر رضی الله تعالی عنه هم په دغه وهلو کې د ابوجهل ملعون د طرفه ووژل سو او شهید سو. بیا یې نو پر عمار چې د دوی زوی و راواچول. پس له هغه څخه چې د ده مور او د ده پلار یې د ده په حضور شهیدان کړه و ده ته هم قسم قسم وهل او عذابونه ورکړه.
یو وار به پر ګرمو ډبرو پرېیستی، یو وار به لو درنه ډبره د ده پر ځیګر ورکښېښول، یو وار به په اوبو کې غوټه دا وهل او عذابونه و داسې اندازې ته ورسېده چې د تحمل او زغملو امکان یې نه و. ابو جهل ورته ویل په والله تر هغو دې نه پرېږدم چې و محمد ته ښکنځل ونه کړې او پر لات او عزا ښه ونه وایه. معلومه خبره ده چې عمار رضی الله تعالی عنه دونه ځان ټینګ کړي چې په وسه یې پوره وه، مګر وهل او عذابونه په داسې اندازه کې وه چې ده یې نور طاقت نه درلودی او مجبوره سو رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې په بدو سره یاد کړي. ابو جهل په دې سره هم کفایت ونه کړي، ویل یا نور یې هم وهه او ویل تر هغو دې وهم پر مځکه یوه توره خزدکه رهي وه چې ونه وایه چې دغه خزدکه زما رب دی، تر څو چې عمار رضی الله تعالی عنه د عذاب د سختۍ او د شدت څخه د ابو جهل د غوښتنې خبرې وکړې. بیا یې نو پرېښاوه. اوس نو عمار رضی الله تعالی عنه ډېر غمجن او خفه دی چې ولې مې پر وهلو صبر ونه کوي او ولې دا خبرې راڅخه وویل سوې. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته په عذر او ژړا سره ورغلی، ویل یا رسول الله نه پرېښولم، مور یې راووژل، پلار یې راووژي او زه هم تر هغو وهلم تر څو چې تا ته مې بد وویل او بیا مې وویل دغه خزدکه زما رب دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ستا زړه څه ویل؟ یعنې په زړه کې دې څه ویل؟ عمار رضی الله تعالی عنه ویل زړه مې پر ایمان مطمئن و، یعنې زړه مې پر ایمان ټینګ و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا عمار ان عادوا فعد، یعنی که بیا ستا د وهلو یعنی که بیا ستا د وهلو دپاره راغله بیا د دوی د خوش خبرې وکړه. او په دغه باره کې په سورة النحل کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. یعنی هر هغه څوک چې پس له ایمان راوړلو پر الله جل جلاله کافر سي پر هغه د الله غضب دی، بې له هغه چا څخه چې زور پر وسي او د مجبوریه د کفر کلمه ووایي او په داسې حال کې یې ووایي چې د ده زړه په ایمان سره مطمئن او آرام وي. مګر هغه څوک چې سینه یې و کفر ته پراخه وي، اعتقادا دغه د کفر په کلمه راضي وي، نو پر دوی د الله جل جلاله د طرفه غضب دی او دوی ته په آخرت کې ډېر لوی عذاب سته، دې ته مرتد ویل کیږي. نو عمار رضی الله تعالی عنه یا د عمار په مثل که پر چا زور راسي او زړونه یې د ایمانه ډک وي، جبرن د کفر کلمه په وویل سي، هغه معاف دی. او بل ابو فکیهه رضی الله تعالی عنه چې نوم یې افلح و او د بني عبدالدار مریی و، د ده پر پښه بې رسۍ ور وتړل او پر ډبرینه مځکه بې کشاوه. او بل هغه څوک چې د اسلام او ایمان په لار کې یې ډېر وهل او ټکول زغملي دي خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه دی چې د ام انمار بنت سباع الخزاعي مریی و. مشرکانو په ده د ډېرو سختو عذابو خوند کتلی دی. دی رضی الله تعالی عنه به تر ویښتانو نیولی و او کشاوه به، غاړه به ډېره سخته ورپېچل، څو واره پر داسې ډبرو پرې ایستلی دی چې پر هغو به یې اور بل کړی و او بیا به یې پر ده یوه لو ډبره کښېښول د هغه ګرمو ډبرو څخه شور ونه خوري. خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه به یې پر سره ریګ لڅ پڅ پرې ایستی، یا به پر ډبرو اور بل کوي چې هغه ډبرې به داسې سوې لکه اور، پر دغه ګرمو ډبرو بیا پرې ایستی او کشاوه به. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې حضرت عمر او نور اصحاب کرام ناست و، خباب رضی الله تعالی عنه هم حاضر و. عمر رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا خباب کم عذاب ډېر سخت و چې در باندې تېر سوی دی؟ خباب ویل یا امیر المؤمنین د دغه په مثل مې بل عذاب نه دی لیدلی او شا یا ملا یې لڅه کړه. حاضرین ورته ګوري چې په ملا کې یو لوی کډی یا واله ده،
چې د اوږو څخه نیولې بیا د ملا تر لاندې حصې پورې رسېدلې ده. د ده رضی الله تعالی عنه په ملا کې توره سوځل سوې واله وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په تعجب کې سو، ملا کیندل سوې او سوځل سوې. ویل والله داسې عجیب او غریب زخم مې نه دی لیدلی، دا یې څه در وکړه چې دا زخم در پکښې جوړ سو؟ خباب ویل یا امیر المؤمنین، کفارو پر ډبرو اور بل کړي او په دا اور کې یې نورې ډبرې هم کښېښولې، څو دا ډبرې تکې سرې سوې، داسې وګرځېدلې لکه اور، او بیا یې زما څخه کالي وکښه او تر پښو یې ونیولم، پر دغه ډبرو یې پرېیستلم او پر کشولم یې. د هغو ډبرو اثر دغه دی چې وینې یې. پس له هغه څخه چې کفارو و خباب رضی الله تعالی عنه ته دغه عذاب او د اسلام راوړلو سزا ورکړه، خباب رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د ډېره درد څخه یې ژړل. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریفې تر پوښو لاندې او د کعبې شریفې په دیواله پورې مښتی و. خباب رضی الله تعالی عنه ورته کښېنستی او ویل یا رسول الله، قریشو ډېر عذاب راکوي او ډېر یې آزار کړو. خپله ملا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورښکاره کړه چې دغه حال مې دی او دغه یې راسره وکړه. تر دغه نو زیات عذاب څونه او څه شوي؟ ایا ته و الله جل جلاله ته دعا نه کوې؟ ایا ته د الله جل جلاله څخه زموږ نصرت نه طلبوې؟ د خباب مقصد دا دی چې د مسلمانانو ژر نصر او بری په نصیب سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کښېنستی او ویې فرمیل یا خباب، هغه کسان چې تر تاسې د مخه وه، یو مسلمان نفر به یې راوستی او غار به یې وکیندی، په دې غار کې به دا مسلمان ودراوه او نور غار به په خاورو ډک کړي، بیا به د اوسپنې اره د مسلمان پر سر ور کښېښول، پر مابین به اره کړي، دوې حصې به کړي. بل مسلمان به یې راوستی، د اوسپنې تیرې ژمنځې به ورته نیولې وې، د دغه نفر غوښې او رګونه به یې ور ژمنځول. بیا هم دغه عذابو هغه خلق د دین څخه نه اړول. یا خباب، والله الله جل جلاله به دغه دین پوره او کامیابه کړي، تر داسې اندازې چې یو نفر به د حضرموت څخه تر صنعا پورې یوازې ځي او بې له یوه الله د بل چا څخه به نه بیریږي. صنعا او حضرموت په یمن کې د دوو ښارو نومونه دي. مګر تاسې تلوار کوئ، نصر، کومک، کامیابي راتلونکي دي، مګر د آزار د قبلولو څخه چاره نسته. دا امتحان دی، صبر غواړي. باید صبر وکړي چې مجاهد د منافق څخه وپېژندل سي، او خامخا باید صابر د بې صبره څخه جلا سي. او خلق بې له الهي امتحانه نه پېژندل کیږي او نه معلومیږي. او د الله جل جلاله د دغه قول چې فرمایي احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی خلق دا ګمان کوي چې دوی به پر دغه پرېښول سي چې فقط دونه ووایي چې موږ ایمان راوړی دی او دوی به امتحان نه کړل سي. د دغه آیات شریف مقصد دا دی چې خلق دې دا ګمان نه کوي چې فقط دونه ووایي چې موږ مسلمانان یو، بس پر دغه به پرېښول سي او امتحان دې نه کړه سي. یا امتحان ضروري دی. ورونو، په ژبه سره د ایمان دعوه کول آسانه کار نه دی. هر څوک چې د ایمان دعوه کوي ابتلا او امتحان ته دې هم تیار سي، ځکه دغه امتحان دی چې صادق او کاذب په معلومیږي. که دغسې امتحانونه نه وي، خلق صادق او کاذب نسي سره پیژندلی. او بل هغه څوک چې ډېر عذاب ورکول سوی دی، زنیره رضی الله عنها وه. دونه عذاب ورکول سو چې د سترګو دید یې د لاسه ورکړي، یعنې ړنده سوه. نو کفارو به ویل چې لات او عزا ړنده کړه. څرنګه چې دې لات او عزا پرېښول او دا د هغو څخه منکره سوه، عبادت یې نه کوي، نو هغو ړنده کړه. مګر الله جل جلاله د دې د سترګو لیدل بیرته ورکړه. سترګې یې بینا سوې چې دا هم یوه الهي معجزه وه او کفار وشرمول سوه. او بل هغه څوک چې ډېر عذابونه ورکول سوي دي، یوه ښځه وه چې نوم یې نهدیه و او یوه لور هم ورسره وه. دوی دواړو ایمان راوړي او د دوی مالکه چې یوه ښځه وه
و دوی ته عذابونه ورکول. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورغلی، ویل ولې عذاب ورکوې؟ ښځې ویل والله دوی بل چا د لارې نه دي ایستلي بې له تا، قسم په الله هېڅکله به یې پرېنږدم. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل قسم مه یادوه. ښځې ویل نو یې راڅخه رانیسه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم دواړې رانیولې او آزاد یې کړې. او بیا په مسلمانانو کې دغه طریقه شروع سوه چې قوي او غني مسلمانانو به مسلمان مریان او مسلمانې منځیانې د هغو د مالکانو څخه رانیول او بیا به آزادول. خاصتا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه کار سو. هر چیرې چې بې ضعیفه مسلمان مریی یا مسلمانه منځه ولیده هغه به یې رانیول او آزاد به یې کړه. څو چې 7 یا 8 نفره یې آزاد کړه. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار ابو قحافه چې نوم یې عثمان و ورته وویل زویه ته پر دغه دین یې او مریان آزادوې، که قوي نفر آزاد کې کومک به دې وکړي. د ضعیفه د آزادولو څخه به څه فایده واخلې؟ دی پخپله ضعیفه دی، تا ته فایده نسي رسولی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته ویل پلاره زه د دې دپاره نه آزادوم چې زما کومک وکړي، بلکې زه د الله جل جلاله دپاره آزادوم. نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې د سورة اللیل دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي الذي یؤتی ماله یتزکا، یعنی هغه څوک چې خپل مال د دې دپاره ورکوي او مصرفوي چې پاک سي، ځان په پاک کړي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، او د ده سره د هیچا هیڅ نعمت او هیڅ احسان نه وي چې دی د هغه بدله او عوض ورکوي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. خدا ورکړه، خدا د ده ورکړه فقط د خپل لوړ او لوی رب د رضا دپاره وي. ولسوف یرضى، او ژر د چې خامخا به دی د الله جل جلاله د طرفه راضي سي. ورونو دغه آیاتونه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې نازل سوي دي. دا چې دغه ضعیفه منځي او مریان فقط د هغو د ضعف او مظلومیت په سبب د الله جل جلاله د رضا دپاره آزادول او خپل یې هیڅ مقصد او غرض نه درلودی. نو الله جل جلاله فرمایي چې ډېر ژر به دی د الله جل جلاله د طرفه په جنت او د الله جل جلاله په لقا راضي سي. خو د آیاتو مضمون عام دی. که نن ورځ هم یو څوک بې له خپل شخصي مقصده د الله جل جلاله د رضا دپاره خپل مال د خیر په کارو کې مصرفوي، هغه دې مطمئن اوسي چې الله جل جلاله خامخا هغه په جنت سره راضي کوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.